قدرمنو لیدونکو دا چې د سینما هنر ته په افغانستان کې او په ځانګړې توګه په متعصبو ټولنو کې په کوم نظر کتل کیږي. په دې برسېره په افغانستان کې د سینما د هنر په وړاندې پراته خنډونه څه دي؟ د ختیځ زون د سینماګرانو د ټولنې رئیس انجینر صاحب نجیب الله صادق سره خبرو ته کینو چې دوی مهرباني کړې ده. په خیر راغلی انجینر صاحب، خوشحاله یو چې تاسو له ځانه سره لرو. که په پیل کې د ختیځ زون د سینماګرانو د ټولنې په اړه یو څه وایاست، فعالیتونه مو په دې ډګر کې په کوم شمېر د فلم جوړولو کمپنۍ هلته فعالیت کوي او داسې نور؟ مننه. زه د اشنا تلویزیون ټولو لیدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په ختیځ زون کې البته تر اوسه کوم فلمونه او سریالونه چې د افغانستان په سطح باندې جوړ شوي ټول د ختیځ زون د ځوانانو پر مټ باندې جوړ شوي دي. ټول مرکزی کرکټرونه او مرکزی لوبغاړي چې دي هغه د ختیځ زون سینماګران دي. نو تر دې دمه پورې تقریبا موږ په لسګونو فلمونه او تقریبا تر 20 یا 25 پورې مختلف سریالونه د مختلف تلویزیونونو یو ټکی چې ټول افغانان ورته اشاره کوي هغه دا ده چې انجینر صاحب افغانان باید د پاکستاني ټیټ کیفیت لرونکو فلمونو کاپي ونه کړي، ځکه داسې صحنې لري چې کورنیو ته د لیدلو وړ نه دي او د افغانستان د دود او دستور سره سمون نه خوري. خلاصه آیا تاسو په دې اړه څه وایاست؟ د پاکستاني فلمونو اغیزه په خپله دلته په ختیځ زون کې څنګه ارزوئ؟ البته دا خو د دولت مسؤلیت ده چې تقریبا دلته موږ په شاوخوا پروډکشنونه لرو چې د دولت لخوا نه دوی ته اجازه ورکول شوې ده. نو په دې پروډکشنونو کې دوی آزاد پروډکشنونه دي، بعضې فلمونه جوړوي چې هغه واقعا هم د پاکستان یا د نورو فلمونو د نورو خارجي فلمونو د کلتوري یرغل لاندې راغلي هغه فلمونه. خو موږ لرو داسې ډېر فلمونه چې هغه د افغانانو د دود دستور د فرهنګ نه نمایندګي کوي او په هغې باندې موږ ویاړو او هغه همیشه د تلویزیونونو نشر شوي. بله، یو څه چې مثلا راتلونکي نسلونه به ستاسو زیار ته ګوري، تاسې هنري فلمونو ته زیاتره تاسو څه فکر کوئ چې مخه کړې ده؟ او که مستند فلمونه، ځکه ځینو مستندو فلمونو هم د افغانستان په اړه مهمې جایزې ګټلې دي چې د افغانستان په اړه پکې مهمې پیښې پکې رانغښتل شوي دي. البته زه باید ووایم چې تقریبا هغه وظیفې چې په دولت کې مختلف وزارتونه د هغې لپاره جوړ شوي دي، د مخدره موادو په ضد باندې د حقوق بشري حقوقو د ښځې حقوق، په دې مختلف موضوعګانو باندې هغه دغه موضوعګانې چې د موږ خلک ورسره د موږ ټولنه ورسره لاس و ګریوان ده، په دې باندې تر اوسه پورې موږ په خپلو شخصي لګښتونو باندې دې پر ضد باندې مبارزه کړې ده، فلمونه مو جوړ کړي دي او لا هم لګیا یو. او تر دې دمه پورې تقریبا موږ څو هغه فلمونه لرو، د مستند فلمونه لرو، خو موږ لا تر اوسه پورې بازار ته لاره د مستند نه ده پیدا کړې چې موږ په څه طریق باندې داخل شو او د خپل مستند فلمونه د نړیوالو فلمونو سره سیالي ته وړاندې. بله، دا د حقیقت د بربنډولو دپاره یو خدمت ګڼل کیږي د هیواد دپاره. زما سره بله پوښتنه هم ده، ولې بهرني فلم جوړونکي د افغانستان سوژو څخه کار اخلي، د هغو نه په کار اخیستنې د ښو جایزو وړ فلمونه جوړوي، نړیوالو ته وړاندې کوي او کاندیدیږي هم؟ زه د تخنیکي ستونزو مسله هم منم چې په افغانستان کې موجوده ده، خو ولې افغانان په غوره بڼه خپله دا وړتیا په اثبات نه رسوي؟ البته یو خبر باید وکم چې په دولت کې فعلا ټولې چوکۍ چې دي په روابطو دي، نه په ضوابطو. هر څوک چې د سینما په واک کې یا د سینما په راس کې قرار لري په افغانستان کې، هغوی دغه سینما انحصار کړې ده. هیڅ نوی امکانات په سلو کې 2% امکانات هم د دولت لخوا نه موږ ته نه دي مهیا. ما درته مخکې ویل چې تقریبا دغه څومره فلمونه چې موږ د هغه ټولنې د بدبختیو چې د موږ ټولنه ورسره لاس و ګریوان ده جوړ کړي دي، تر اوسه پورې دا فلمونه د ټول افغانستان سینماګران خصوصا د ختیځ زون سینماګرانو په خپل مټو د خپل خولو په ګټلو پیسو باندې دوی جوړ کړي دي. د دولت توجه دلته بیخي نشته ده او هغه امکانات چې خارجیان راځي دلته فلم جوړي، هغه امکانات که موږ ته په لاس راسي نو امکان دی ولري چې موږ تر هغوی نه ښه استفاده وکړی سو. ډېره مننه کوو تاسو نه انجینر صاحب، په خپلو کارونو کې تاسو ته لا نور بریالیتوبونه غواړو. مننه او کور ودان. با عزته اوسئ، خوشحاله اوسئ.